السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، الله دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. په دغه ویډیو کې به تاسو د روغ یم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک له آی ډي څخه داسې ښکلي انځورونه جوړ کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې په اړه دوستان تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی وي. د اپلیکیشن نوم دی پیکس آرت. دوستان دغه یو زبردست اپلیکیشن دی. کله مو چې اپلیکیشن انسټال کړئ نو اپلیکیشن به راخلاص کړئ دوستانو. دا پلس نشان تاسو څخه ښکاري جمع نامه، په دې باندې به کلیک وکړئ. او اوس به د هغه انځور دوستان تاسو انتخاب کړئ چې کوم انځور باندې تاسو غواړئ د آی ډي سکرین شاټ جوړ کړئ. زه دوستان دغه انځور انتخابوم. دې څخه وروسته دوستان تاسو لاندې راشئ او په دغه ځای کې به دوستان تاسو ته ایټ پټو بټن، دوستان په دغه بټن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په ایټ پټو بټن باندې کلیک وکړئ دوستان، اوس به تاسو د آی ډي سکرین شاټ انتخاب کړئ، یعنې هغه چې تاسو د فیسبوک له آی ډي څخه سکرین شاټ اخیستی دی. نو زه دوستان دغه سکرین شاټ انتخابوم. دې څخه وروسته ایډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ایډ بټن باندې کلیک وکړو نو دې څخه دوستان وروسته دغه شان یو صفحه تاسو ته راوړي. نو دا انځور به تاسو دوستان داسې راغټ کړئ او دغه بټن څخه به داسې تاو کړئ دوستانو. کله مو چې انځور داسې تاو کړئ داسې به یې راوړئ او په دغه ځای کې به یې تاسو ولګوئ دوستانو. نو تاسو کولی شئ چې په ډېر ښکلي او ښایسته انداز سره هم جوړ کړئ. نو دغه ځای څخه دوستان تاسو بیا د دې تصویر دا کوم رڼا چې دا به لږه کمه کړئ دوستانو او وروسته په دغه ایریسر بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې په دغه بټن باندې کلیک وکړو نو بیا به راشي دوستانو دغه لاندې دریم آپشن تاسو ته ښکاري ایریسر. نو په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو او په ایریسر باندې چې کلیک وکړو دغه ځای به تاسو داسې صفا کړئ، ګوته به پرې کش کړئ. کله مو چې په ګوته کش کړئ دغه تاسو دوستان لیدلی شئ چې پاکیږي. نو تاسو به دوستانو په کراره، زه خو ویډیو ده چې وخت ډېر نیسي، د دې لپاره دوستانو نو زه زر زر یې پاکوم. تاسو په طبع او ښکلي جوړ کړئ. بیا دوستان تاسو هغه په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ او دې څخه وروسته دوستان تاسو به دا رڼا بېرته د دې داسې تیزه کړئ. کله مو چې رڼا بېرته د انځور هغه تیزه کړه دوستانو نو تاسو لیدلی شئ دوستانو څومره په ښکلي او ښایسته انداز سره راغلی. تاسو بیا په ایریسر بټن باندې کلیک وکړئ او بیا په دغه ریسټور باندې کلیک وکړئ. یعنې کوم ځای تاسو څخه دوستانو ډېر اخیستل شوي وي، یعنې ډېر مو پاک کړي وي، هغه بېرته داسې جوړولی شئ دوستانو. نو ډېره یو خوندوره طریقه ده دوستان، تاسو ټول کولی شئ په اسانۍ سره داسې ښکلي انځورونه جوړ کړئ. نو دې څخه وروسته دوستان کله چې انځور جوړ کړئ په دغه ډن بټن باندې کلیک وکړئ او دوستان بیا په دغه ډن بټن باندې کلیک وکړئ او کله مو چې په ډن بټن باندې کلیک وکړو دوستان وروسته به د ډاونلوډ په بټن باندې کلیک وکړئ تر څو دا انځور ستاسو په ګالرۍ کې ثبت شي. نو دوستان که چیرې ویډیو مو خوښه وي نو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.